ښکلي ښکلي چمنونه مو په اور شو ډېر ښه ښکلي ښکلي چمنونه مو په اور شو ښکلي ښکلي چمنونه مو په اور شو هم حجرې او جوماتونه مو په اور شو ډېر ښه چې یاران به پکې ډلې ډلې ناست وو سحر او ماښامونه مو په اور شو الواني چې د لمنې د اسمان کړي مازدیګره څومره وینې دې تاوان کړي د سرو زرو په بادل د خلک اخلي په ما خپلې بېوسۍ څومره ارزان کړي سراسر مې د خوږمن زړګي توهین دی خپل خدایا ما د خپل پردي جانان کړي بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو د ادبي رنګونو پیج یو نوی مرکې سره شمس شینواری ما او دا مهال مونږ یو ښایسته او رنګین مازدیګری راوړی د په کراچۍ کې مشته شاعر ډېر ښایسته نوم لري ښایسته لیک کوي او په نوي کول کې د ستاینې وړ شاعر دی خاموش اپریدی صاحب را سره ناست دی ملګرو دغه نه به دغه د ژوند حالات پوښتو دغه نه به کلامونو نمونې هم مخ په وړاندې راوړو او په دا موقع موږ سره تاسو په سکرین په شیشه کتلی شئ زموږ د ادبي رنګونو دغه پاڼې زموږ اډمن دی دانش اپریدی هغه موږ سره ناست دی خوشحاله یو د خاموش اپریدي صاحب سره ناست یو او دغه نه به دغه لنډه شان پیژندګلو پوښتو بیا به مخ په وړاندې ځو شمس وروره ستاسو ډېره مهرباني او دانش وروره ډېره مهرباني چې په دومره لنډ تنګ وخت کې مونږ ته وخت راکړو مونږ پورې راغلو ښاد او آباد اوسئ ودان اوسئ او نوم مې دی معراج افریدی او ادبي نوم مې دی خاموش افریدی او بس اف آر پېښور بورډ سره تعلق لرم او د ژوند شپې ورځې چې په کراچۍ کې سبا کوم ډیره زیاته مننه ملګرو دا د خاموش اپریدي صاحب یو لنډه شان پیژندګلو ملګرو زه اکثر په خپله مرکه کې دغه ذکر هر ګام باندې کوم چې زمونږ د اپریدي چې کومه کمیونټي کاسټ دی د هغو دغه خاوره چې د شاعرۍ دپاره ډېره زرخیزه ده او دغو د نومونو د ادبي نومونو د انتخاب نه هم دغه خبره جوتیږي چې په هغو کې د شاعرۍ دغه جراثیمو او دغه جذبې او احساسات څه بې ډوله شان دي ډېر ښایسته دي ښکلي دي او ډېر زیات دي ځکه په زیاتره اپریدي کاسټ کې زموږ د شاعرانو مختلف نومونه یادیږي نو ملګرو د خاموش اپریدي صاحب سره به خپله دغه مرکه مخ په وړاندې بوځو دغه نه به د کلامونه هم تاسو ته ډالۍ کوو دغه د ژوند حالات به هم پوښتو زمونږ اکثر دغه یو غوښتنه جوړیږي چې زمونږ پښتو کې چې کوم نوی نسل زمونږ دی هغه شاعرۍ ته ډېره کمه توجه کوي او بیا دا ډېره د فخر خبره وي چې نوي نسل کې شاعران راجوت شي هغو خپل د جذبو احساسات مخ په وړاندې په خپل کاغذ د پن په سوکه راوباسي نو خاموش اپریدي صاحب څنګه راغلی دغه شاعرۍ طرف ته او دغه نوم انتخاب مو کو د ادبي نوم څه وایي چې تاسو دا جذبې څومره مخ په وړاندې زور لري او شور لري چې تاسو د یو شاعر سره معرفي کړئ یاره بس شمس وروره ډېره مهرباني او بس حالات داسې وو چې حالات دې شي ته مجبوره کړو او پښتون سره که وګورې که هر ځای کې دی نو حالات ډېر مجبوره کړی دی هر څه ته او بس مونږ هم به زړه بړا سي په دې شاعري هغه کې راوباسو بله څه لار شته نه بس په دې باندې زړه سپکوو ډېر ښه ملګرو یقینا د شاعر په کلام کې دغه د کلام په نمونه کې دغه احساسات جوتیږي څنګه چې خاموش اپریدي صاحب وایي چې مونږ که د چاپېرچل حالات وګورو یا زمونږ د پښتون چې څومره نسل په نړۍ کې دی دغو سره دغه مسلې او ستونزې وګورو نو یقینا د خپلو الفاظو ترجماني بیا د قلم په سوکه په کاغذ مخ په وړاندې راولو ملګرو د خاموش اپریدي صاحب نه به د هغه د کلام اولنۍ نمونه تاسو ته مخ په وړاندې راولو بیا به مخ په وړاندې ځو مننه او شمس صاحب یو څو شعرونه غزل نه مخکې چې یمه د هر څه نه خالي یمه د هر څه نه پوره په بخت خالي ولې یم واه یمه د هر څه نه پوره په بخت خالي ولې یم بخت خالي ولې یم خدایه زه هر چا ته مجبور او د سوالي ولې یم یمه د هر څه نه پوره په بخت خالي ولې یم خدایه زه هر چا ته مجبور او د سوالي ولې یم چې د خپل ځان او د خپل حق پوښتنه نشم کوی واه ډېر ښه چې د خپل ځان او د خپل حق پوښتنه نشم کوی یمه په څه بیا نوسۍ د ابدالي ولې یم ډېر ښه یمه په څه بیا نوسۍ د ابدالي ولې یم چې یو انسان یم بل د دومره ارمانونو سره ډېر ښه چې یو انسان یم بل د دومره ارمانونو سره مطلب مې دا ده چې په جیب باندې خالی ولې یم ډېر ښه او تا چې جنت لره جوړ کړی مسلمان دپاره تا چې جنت لره جوړ کړی
مسلمان د پاره مسلمان خدایا بیا ولې دوزخي ولې یم ډېر ښه واه. او ته خو ستم پسې ستم کوي تپوس نه کوي ته خو ستم پسې ستم کوي تپوس نه کوي زه بیا د ستا سره دا دومره دل لګي ولې یم. ډېر ښه. زه بیا تا سره دومره دل لګي ولې جی مننه. او غزل ده چې ارشاد پرې رضا یم خدای را کړې زندګي پرې رضا یم خدای را کړې زندګي دا د غم په تار تړلې زندګي دا د غم په تار تړلې زندګي پرې رضا یم خدای را کړې زندګي دا د غم په تار تړلې زندګي ډېر ښه. شوه د ډېرو ګړنګونو نه راتېره شوه د ډېرو ګړنګونو نه راتېره شوه د ډېرو ګړنګونو نه راتېره دا لوېدلې پاسېدلې زندګي ډېر ښه واه. او بې وفا ده هېڅ وفا چا سره نه کړي بې وفا ده هېڅ وفا چا سره نه کړي بې وفا ده هېڅ وفا چا سره نه کړي چې تر کومې ما لیدلې زندګي ډېره لا ډېر ښه واه. او څه بې درده زمانې څپېړې راکړې ډېر ښه. څه بې درده زمانې څپېړې راکړې څه بې درده زمانې څپېړې راکړې څه د ما په غم لړلې زندګي څه زما په غم لړلې زندګي ډېر ښه. او چې بیا چرته کې را نه کړې خالقه واه. چې بیا چرته کې را نه کړې خالقه کوي داسې سرخوړلې زندګي کوي داسې سرخوړلې زندګي چې بیا چرته کې را نه کړې خالقه کوي داسې سرخوړلې زندګي اوس هغو کوي زمونږ پسې خبرې اوس هغو کوي په موږ پسې خبرې اوس هغو کوي زمونږ پسې خبرې چې موږ کومو ته ښودلې زندګي چې موږ کومو ته ښودلې زندګي ډېر ښه. او ما خاموش په داسې حال کې کړله تېره ما خاموش په داسې حال کې کړله تېره ما ته ډېره جړېدلې زندګي ما ته ډېره جړېدلې زندګي. ډېر ښه. ملګرو د خاموش پردي صاحب کلام کې دغه د جذباتو احساساتو جوت رنګونه ښکاري. په دغه حوالې سره ته یو شعر را یادېږي چې محتاج دی په هر ځای کې یم خالق ذوالجلاله دنیا دې راله راکړله خو زور مې پکې نشته په ډېر څه دې پوره کړم او په لږ څه دې نیمګړی وطن دې خپل راکړی دی خو کور مې پکې نشته. ملګرو مخ په وړاندې به ځو او د خاموش پردي صاحب نه به دغه د ژوند نورې هم پوښتنې او غوښتنې کوو. دغه د فن په حوالې سره خاموش پردي صاحب دا راته ووایي چې شاعرۍ طرف ته چې تاسو راغلی څومره ټیم مو کېږي او چېرته زده کړه کوئ څه شاعرانو سره ناستې څه خیالات لرئ او یو بل سوال دغه سره تړلی چې د غزل نه علاوه نور څه صنفونو باندې کار کوئ یا الله ورته جوړ نه یاره شمس وروره غزل مې خوښ دی غزل لیکم او غزل نه لکه په کار ده چې کار پې وشي خو ما په خپله اوسه پورې بل غزل نه علاوه بل څه باندې کار نه دی کړی. او بل دا ده چې کراچي کې مصروفیات زیات دي نو دې ادب ماحول کې لږ دی نه لږ لرې مصروفیات دي لږ ټیم را سره کمی دی څه مو خپلې هغه دی او څه بس ټیم کمی دی نو ځان نه شو رسولی هغه ځای ته. جی ډېره مننه. خاموش پردي صاحب نه بل کلام طرف ته هم راځو. ملګرو اکثر د کراچۍ ځمکه چې ده د کار او د ژوند ځمکه ده او موږ دغه خبره همیشه راوچته کړې چې په کراچۍ کې میشته شاعران د خپل روزګار او معاش په لټون کې دلته راغلي او ژوند کوي خپل بچي پالي ورسره د شاعرۍ او د ادب چې څومره خدمت دی هغې هڅې هم کوي ستاینې وړ دي دغه ټول شاعران زموږ چې څومره هم دغه پیج دی د ادبي رنګونو په دغه حوالې سره زموږ چې څومره هم پروګرامونه دي هغه په دغه حوالې سره وي چې په کراچۍ کې میشته شاعران دلته چې کوم ژوند کوي هغې مخ په وړاندې راولو. نو ملګرو د خاموش پردي صاحب نه به دغه د کلام یوه بله خوندوره نمونه اورو. مننه. او غزل نه مخکې یو څو شعرونه دي چې خدایه وامخلې د سترګو دا نظر خدایه وامخلې د سترګو دا نظر خدایه وامخلې د سترګو دا نظر چې پې نه وینم زه خدایه خپل دلبر ډېر ښه. په شته سترګو کې بې سترګو هله ګرځم چې ونه وینم ستا ښکلی بشر او په ښایست او په ځوانۍ دې مه نازېږه په ښایست او په ځوانۍ دې مه نازېږه په ښایست او په ځوانۍ دې مه نازېږه زلمیتوب خو یوه شپه ده د سفر ډېر ښه. او کاش چې ته هم یار زما په شان رنځور وی ډېر ښه. کاش چې ته هم یار زما په شان رنځور وی ډېر به ښه وی چې زه ستا وی مرور. ډېر ښه. واه مننه. او غزل ده چې د کلي وطن پورې لږه غزل ده حالات مې پکې کتلي بس حالات ته وجې راورک شوي مې نو غزل ده چې ښکلي ښکلي چمنونه مو په اور شو ډېر ښه. ښکلي ښکلي چمنونه مو په اور شو ښکلي ښکلي چمنونه مو په اور شو هم حجرې او جوماتونه مو په اور شو ډېر ښه. چې یاران به پکې ډلې ډلې ناستو سحر او ماښامونه مو په اور شو ډېر ښه. ډېر ښه. چې یاران به پکې ډلې ډلې ناستو سحر او ماښامونه مو په اور شو هم د غرونو مو لمبې شولې اوچتې واه هم د غرونو مو لمبې شولې اوچتې هم ګودر او چنارونه مو په اور شو ډېر ښه. او چې چغار به د مارغانو پکې جوړو ډېر ښه. چې چغار به د مارغانو پکې جوړو سحر او ماښامونه مو په اور شو ډېر ښه.
او لا واړه یو چې رالوی شو دا به وکړو لا واړیو لا واړه یو چې رالوی شو دا به وکړو ډیر ښه هغه واړه ارمانونه مو په اور شو دا شعر بیا وایي چې ډیر لا واړه یو چې رالوی شو دا به وکړو ډیر ښه هغه واړه ارمانونه مو په اور شو ډیر اعلی ډیر ښه او وخت او بخت داسې خواږه راکړل خاموشه ډیر ښه وخت او بخت وخت او بخت داسې خواږه راکړل خاموشه د قلم د لوک لفظونه مې په اور شو د قلم د نوک لفظونه مې په اور شو ملګرو یقینا تاسو به د خاموش اپریدي صاحب د خوندور کلامونه خوند اخیستی وي او د مازدیګری چې کوم په چپو روان دی او ژوند چې خلک وایي چې د ژمي مازدیګر دی یقینا تاسو به په سکرین کتلی شئ دغه د مازدیګري اخري لمحې دي او غواړو چې زړه خو ډېر غواړي چې د خاموش اپریدي صاحب سره دغه مرکه نوره هم اوږده کړو چونکې دغه سترګه ماته ښکاري نمر چې دی هغه په غرغرو دی او ډېر په تیزۍ سره روان دی نو خاموش اپریدي صاحب یو لنډه غونې غوښتنه به وغواړو چې کتاب طرف ته کلامونه څومره لیکلي کتاب طرف ته راځئ یا دلته څه ادبي ټولنو سره ناستې شته یا غواړئ چې دغه ټولنو کې تاسو هم خپل کلام مخ په وړاندې راولئ ځکه چې په کراچۍ کې څه داسې جرګې شته دي چې هغوی کار کوي د ادب دپاره چېرته تلي یې دغه جرګو کې ناست یې دغه میټینګونو کې مشرانو سره ناسته شوي یاره شمس وروره ناسته خو مو نه دی شوې خو ارمان مې دی چې کینم ارمان مې دی چې کینم داسې خلکو سره کینم پاسم څه تی زده کم کتاب ته بس کوشش مې ده چې وکړو هر شاعر دا خواهش وي چې زه خپل کتاب ولیکم خو کتاب ته یا برابر نه وي او دومره مواد را سره شته نه چې کتاب ته جوړ شي جی ډیره زیاته مننه خاموش اپریدي صاحب یقینا په سکرین به ملګري ګوري چې نمبر بالکل په پریوتو دی پتلو کې راته یو خپل کلام شریک کوي بیا به تاسو یو پیغام بیا به پروګرام ختم مختصر شان کلام راکړئ ځکه چې د لایټینګ مسله ده اوس نمبر پریوزي لګیا دی مننه یو څو شعرونه یو درې شعرونه یې غزل نه مخکې چې دا چې خپلې اوښکې سکمه د یار غمه دا چې خپلې اوښکې سکمه د یار غمه دا چې خپلې اوښکې سکمه د یار غمه ستا د لاسه به زه مرمه د یار غمه یار غمه واه او یو تنا خپل غمونه مې نور ډیر دي یو تنا خپل غمونه مې نور ډیر یو تنا خپل غمونه مې نور ډیر دي هسې تا بانه کومه د یار غمه ډیر ښه او هر یو غم کې مې شریک د رسم زور شو ډیر ښه هر یو غم کې مې شریک د رسم زور شو زه به تا تر ګوره وړمه د یار غمه د یار غمه زه به تا تر ګوره وړمه د یار غمه واه ډیر الله او غزل ده چې یم تنور ته غورځولی دی حالاتو یم تنور ته غورځولی دی حالاتو یم تنور ته غورځولی دی حالاتو په سور اور یم نیولی دی حالاتو واه او نه یې ښه او نه یې بد ته دي کتلي نه یې ښه او نه یې بد ته دي کتلي نه یې ښه او نه یې بد ته دي کتلي په هر در یم ودرولی دی حالاتو ډېر ښه واه او مخ مې ګوره دا زما ترجماني کړي مخ مې ګوره دا زما ترجماني کړي مخ مې ګوره دا زما ترجماني کړي په څټ مخ یم وهلی دی حالاتو ډېر ښه ډېر ښه او د هر بند نه مې کترې د وینو څاڅي ډېر ښه د هر بند نه مې کترې د وینو څاڅي بند په بند یم څیرلی دی حالاتو ډېر ښه واه بند په بند یم څیرلی دی حالاتو دی حالاتو خو زه بې اوره ستی کړم دی حالاتو خو زه بې اوره ستی کړم واه یمه بې اوره سېزلی دی حالاتو ډېر ښه ډېر ښه دی حالاتو خو زه بې اوره ستی کړم یمه بې اوره سېزلی دی حالاتو او زه خاموش به څنګه ښه د دې نه وایم واه زه خاموش به څنګه ښه د دې نه وایم یم په هر قدم رټلی دی حالاتو یم په هر قدم رټلی دی حالاتو مننه ډېر ښه ملګرو د خاموش اپریدي صاحب د احساساتو دغه خپرونه تاسو ولیده ښایسته مرکو سره موږ ناسته وشوه خو چونکې د وخت د کمی د کبله چونکې نمر پرېوتو تقریبا په اخري کې لنډ شان یو ښکلی پیغام خپلو پښتنو ته زموږ د پیج ادبي رنګونو ته شریک کړئ بیا به تاسو نه اجازه تخلو بس شمس وروره پیغام دا دی چې ژوند د مینې نوم دی مینه وکړئ او نفرتونه مه لرئ یو بل سره ښه وکړئ چې ښه کولی شي ښه وکړئ چې نشي کولی نو بد ته ضرورت نشته خپله کې مینه وکړئ ډیره مننه ملګرو دا خاموش اپریدي تاسو دغه د کلامونو ښایسته نمونې واورېدې دغه د ژوند حالات مو واورېدو تر روانې مرکې پورې به اجازت غواړم په تلو تلو کې د خپل همکار دانش اپریدي د میلمه شاعر میلمه خاموش اپریدي صاحب او د ټولو ملګرو د کتونکو نه ډېره زیاته مننه کوم ملګرو د وخت د کمی د وجې که په سکرین کې چېرته تیاره راغلي وي د هغې ډېره زیاته بخښنه غواړو خو دغه وخت د کمی د وجې چې ملګرو سره وخت نه وي کراچۍ کې شاعران
په خپل ژوند کې بوخت دي د معاش سلسله هم روانې دي ذمہ داري هم دي دغه شان مونږ ته هم د وخت ډیر کمبود وي دانش پردیس صاحب هم نن سبا ډیر مصروف دي زمونږ دغه پیج ادبي رنگونه د سره خوښ کوي خپل ملګرو سره شریک کوي دا د کراچۍ په سطح د کراچۍ په ځمکه مشته شاعران را پاسوي او د ادب د پاره چې کم خلک کار کوي غنازوي تر روانه مرکه پورې خپل قربا شمس شینواری او زمونږ د دې پروګرام قربا او ایڈمن دانش پردیس اجازت ورکړي د خپل ځانونو ډیر خیال ساتي د الله په امان.